سلامونه احترامات او نیک هیلې مې ومنئ درنو دوستانو. د معلوماتي ویډیوګانو لړۍ ده او په دغه لړۍ کې در سره نن بیا په یوې مهمې موضوع باندې غږیږم. دا چې ناروغتیا د ژوند سره ملګرې خبره ده او همیشه موږ او تاسې او یا هم زموږ ماشومان ناروغه کیږو، نو باید په دې باندې پوه شو که چېرته امریکا ته نوي راغلي یو او ماشومان مو د ناروغتیا سره مخ کېږي یا موږ په خپله ناروغه کېږو، چېرته لاړ شو، کوم ځای کې خپله درملنه وکړو، هغه څه چې موږ یا داسې ناروغي چې موږ ورته ضرورت لرو چې باید عاجل لاړ شو خپله تداوي وکړو، په دې سره غږېږو. ګرانو دوستانو، که ماشوم مو ناروغه شي نو چېرته یې باید ویسو؟ ارجنټ کیر ته یې ویسو او که نه ای آر یا ایمرجنسي روم ته یې ویسو. نو په دې اړه در سره خبرې کوو ګرانو دوستانو. هر مور او پلار دا تجربه لري چې کله یې ماشوم ناروغه شي سمدستي ورته اندېښنه پیدا کېږي. ځینې ناروغۍ چې دي دوستانو دا ساده وي خو ځینې نورې بیا خطرناکې وي. نو دا ډیره مهمه ده چې پوه شو که کوم حالت کې ماشوم باید ارجنټ کیر ته یوسو او په کوم حالت کې باید بیړنۍ خونې ته یا هغه روغتون چې هغوی بیړنۍ خونه لري هغې ته ویسو. نو نن په دې ویډیو کې پوره معلومات درکوو چې تاسې کولی شئ د خپل ماشوم لپاره سمه پرېکړه وکړئ. راځو دوستانو لومړی په ارجنټ کیر باندې خبرې کوو چې دلته د کومو ناروغیو تداوي کیږي. دغه هغه روغتون دی ګرانو دوستانو چېرته چې خلک ورځي، په هغه صورت کې کله چې د دوی د خپل ډاکټر دفتر تړلی وي او یا هم زر درملنې ته اړتیا لري خو حالات یې دومره خطرناک نه وي. دغه روغتون کې ډاکټران، نرسان او تجهیزات وي چې کولی شي ساده ناروغۍ معاینه او تداوي کړي. نو دا چې کومو حالتونه په دغه ځای کې تشخیص کېږي او هلته یې تداوي کېږي هغه معمولا درته لاندې لیست کې ښیو. لاندې هغه ناروغۍ دي چې په دغه روغتون کې درملنه کېږي چې هغه عبارت دی د لږې یا منځنۍ تبه چې ډېره زیاته نه وي او په کچه یې لږه کمه وي. نو تاسې کولی شئ چې په ارجنټ کیر کې د دې تداوي وکړئ او هلته لاړ شئ. ټوخی، زکام او یا هم د ستوني درد، د غوږ درد، اسهال او یا هم قبضیت، جلدي یا پوستکي خارښت او یا دې ته ورته کوچني ټپونه، لږه سوځېدنه یا داسې معمولي کوم ځای پرې شوی اوسي یا د سترګو سوروالی یا د سترګو خارښت، په سپورت یا په لوبو کې ژوبل شوی غړی چې مطلب ډېرې زیاتې درملنې ته اړتیا نه لري، نو تاسې کولی شئ چې دغه روغتون ته یوسئ. همدارنګه ارجنټ کیر چې دی دا اکثره وختونه د ماښام تر ناوخته یا د اونۍ په پای کې هم خلاص وي او انتظار پکې نسبتا کم وي. هلته دومره ډېر خلک نه اوسېږي، نو کولی شي چې ستاسې تداوي په ډېر کم وخت کې وکړي او تاسې په ډېر لږ وخت کې بېرته خپل کور ته راستانه شئ. په دویم قدم کې ګرانو دوستانو که د ای آر یا بیړنۍ خونې باندې خبره وکړو چې دغه دوی کوم خدمات وړاندې کوي. بیړنۍ خونې روغتون چې دی هغه برخه ده چې هلته خلک د بیړنۍ او خطرناکو حالتونو لپاره ځي. دا ځای د ژوند ژغورنې لپاره کار کوي. هر کله چې ماشوم داسې حالت ولري
چې ژوند ته خطر وي سمدلاسه باید دغې روغتون ته ولاړ شي. راځئ په نمبر هغه حالتونه درته تشریح کوو ګرانو دوستانو چې په کومو حالتونو کې تاسې ضرورت لرئ چې تاسې ایمرجنسي ته لاړ شئ. لاندې حالتونه خطرناک بلل کېږي. که چیرې مو ماشوم ساه نشي اخیستلی او یا هم سخته تنفس نیونه او یا ژور نبض، لوړه تبه چې د دوی سره هم ښکته نشي، بېهوشي او یا هم ناڅاپي بېسده کېدل، د سر یا دماغو ټپ، ډېر مات شوی غړی، زیاته خونریزي، د زهري شي خوړل، د شکر ناروغ ماشوم ته ناڅاپي کمزوري یا لږه لړزه پیدا شي، د زړه حمله، د سینې خوږ او یا هم د ساه بندېدل. ای آر چې دی دا د هر ډول ازمایښت، ایکس ری، سکین او جراحي لپاره چمتو وي. دغه روغتون چې دی ګرانو دوستانو نو دا په هر ډول حالاتو کې دوی خپله پوره تابعه لري، چمتووالی لري. دوی هلته د ازمایښت، ایکس ری، سکین او جراحۍ لپاره چمتو وي چې په هر حالت کې تاسې لاړ شئ نو ستاسې حالت ته په لیدو ډېر ژر ستاسې تداوي شروع کېږي او په ټولو وسایلو باندې مجهز روغتون وي. څلورمه برخه کې که په دې وغږېږو ګرانو دوستانو چې د پرېکړې کولو څرنګوالی، یعنې موږ څرنګه پرېکړه وکړو چې ماشوم کوم یوې روغتیایي مرکز ته بوځو. که ماشوم ناروغه وي نو لومړی دا پوښتنې له ځانه وکړئ: آیا ماشوم ساه اخلي؟ آیا ماشوم هوښیار او ځواب ورکوونکی دی؟ آیا وینه روانه ده یا بدن سخت درد لري؟ آیا تبه دومره ده چې نور درمل هم پرې اغېزه نه کوي؟ آیا ماشوم پخوا هم کوم خاص روغتیایي حالت لره؟ که دې پوښتنو ځوابونو خطر ته اشاره کوله نو تاسې خپل ماشوم سمدواره ایمرجنسي روم یا هم د بیړنۍ خونې روغتون ته ورسوئ. او که حالت دومره شدید نه وي نو بیا ارجنټ کیر کافي دی او تاسې کولی شئ چې هلته خپل ماشوم ویسئ او هغه هلته د دې علاج وشي. پنځمه برخه د ماشومانو لپاره چمتووالی دی. د ماشوم د روغتیا لپاره باید دغه لاندې مشورې عملي کړو. د ماشوم د ناروغیو او درملونو یو لیست له ځانه سره وساتئ. د ډاکټر نوم او د تماس معلومات د موبایل یا د کاغذ له لارې له ځان سره وساتئ. که ماشوم خاصه الرجي یا حساسیت لري تل یې یادونه وکړئ. که ماشوم کوم ځانګړي درمل کاروي نو تل د درملو نوم او اندازه له ځان سره وساتئ. بل دوستانو که چیرته ماشوم د لوبې پر مهال ولویږي او لاس یې لږ سور شي خو حرکت کولی شي نو دا حالت ارجنټ کیر ته مناسب دی. خو که ماشوم ولویږي، لاس یې سم حرکت نه کوي، چغې وهي او یا هم وینه روانه وي نو دا حالت د ایمرجنسي ته اړتیا لري. که چیرې تاسې ډاډه ناستئ چې څه وکړئ، که نه پوهیږئ چې چیرته لاړ شئ نو لاندې لارې تعقیب کړئ. د ماشوم ډاکټر ته زنګ ووهئ، د نرس یا درملتون نه مشوره واخلئ، د صحي بیمې له خدماتو څخه ګټه واخلئ. که حالت چیرته خطرناک ښکاره کېده نو د انتظار پر ځای سمدلاسه ایمرجنسي ته لاړ شئ. درنو لیدونکو، ماشومانو ته د وخت سره سم روغتیایي پاملرنه ډېره زیاته مهمه ده. ارجنټ کیر چې دی دا د عادي ناروغیو لپاره مناسب ځای دی، خو ایمرجنسي چې ده دا د ژوند ژغورنې لپاره چمتو شوی دی. تل هڅه وکړئ چې سمه پرېکړه وکړئ او زر اقدام وکړئ او د ماشوم خوندیتوب ته مو لومړیتوب ورکړئ. نو درنو دوستانو، اکثره ورونه دلته په دې نه پوهېږي چې کله ماشوم ناروغه شي نو هغه ایمرجنسي ته ویسي. نو یو خو په ایمرجنسي کې دا دی چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وي او تاسې هلته په ساعتونو انتظار وباسئ تر څو ستاسې نمبر راشي. نو ښه پرېکړه دا ده که چېرته ستاسې ماشوم هغه موضوعات چې ما مخکې تاسو سره تشریح کړل، که چېرته یې ناروغي ډېره زیاته نه وي او ناروغي خطرناکه نه وي
نو ارجنټ کیر چې دی دا نو د دوی لپاره مناسب ځای دی او هلته چې دی نو د دوی نه د دوی علاج په اسانۍ سره کېدلی شي ځکه هلته د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه نه وي. خو برعکس په ایمرجنسي کې چې دی دلته د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وي او تاسې شاید په ساعتونو انتظار وباسئ. نو تل هڅه وکړئ چې کله مو ماشوم ناروغه کیږي دغه نکتې چې موږ په خپرونه کې ذکر کړي دا په ذهن کې وساتئ او وګورئ چې ستاسې ماشوم چیرته درملنې ته اړتیا لري. نو د معلوماتو سره سم او د ناروغ د حالاتو د لیدو سره سم خپله پرېکړه وکړئ او پرېکړه زر وکړئ او که چېرته مو ماشوم ایمرجنسي ته ضرورت لرلو نو څومره چې زر کېږي هغه ایمرجنسي ته انتقال کړئ او که نه تاسې په دې باندې پوهېدلی چې ماشوم په ارجنټ کیر کې د دې تداوي کېږي او ستونزه یې ډېره نه ده نو تاسې کولی شئ چې ارجنټ کیر ته لاړ شئ او د خپل ماشوم تداوي وکړئ او د هغې ژوند وژغورئ. نو درنو لیدونکو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله مند یم چې په دې سره پوه شوي اوسو چې په کومو حالاتو کې باید کوم روغتون غوره کړو او خپل ماشومان او یا که په خپله ناروغان کیږو نو چیرته لاړ شو. نو خپرونه درته په همدې ځای پای ته رسوو درنو دوستانو تر بیا چې د بلې خپرونې سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم تر هغې په لوی سختن تعالی سپارم. ښې شپې ورځې ولرئ د الله په امان.